السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د بریکر او پیوز ترمنځ د فرقونو په رابطه باندې ده. دوستانو، زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د MCB او فیوز ترمنځ ډیفرنس فرقونو په رابطه عمومي او مختصر معلومات درکم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي. نو دوستانو، دا ویډیو مه میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو د MCB او فیوز د فرقونو څخه ځانونه برخمن کړئ او تاسو وکولای شئ دا دواړه په مناسبو ځایونو کې انتخاب او سلیکټ یعنی نصب او کنیکشن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو، د MCB بریکر او پیوز ترمنځ 5 مهم فرقونه موجود دي. زه غواړم تاسو ته په تفصیل سره ذکر کوم چې عبارت دي. دوستانو، اول MCB کاسټلی قیمت وي یعنی په نرخ کې ګران وي، او پیوز دوستانو دا چیپر یعنی ارزانه وي، قیمت کم وي. دوهم فرق دا دی چې MCB ریوز دوباره چې کله بند شي به ان کولی شو، او پیوز دوستانو کله چې وسیزل شي دا ریپلیس کوو یعنی بدلو، دا نشو کولی چې دوباره د دې څخه استفاده وکړو او د دې په ځای بل نوی پیوز نصب او کنیکشن کوو. او دریم فرق د MCB او فیوز ترمنځ دا دی چې دوستانو MCB های سنسیټیو لري، یعنی د شارټ سرکټ او اوورلوډ سرکټ په صورت کې دا ټریپ کیږي، بندیږي، دوباره ان کوو. او پیوز دوستانو نو سنسیټیو لري، نو دا دوستانو د شارټ سرکټ او اوورلوډ په صورت کې نه ټریپ کیږي او سوځي، دوباره دوستانو د په ځای بل پیوز نصب او کنیکشن کوو. او څلورم فرق د MCB او فیوز ترمنځ دا دی دوستانو چې اوورلوډ پروټیکشن لپاره MCB نصب او کنیکشن کیږي، یعنی کله چې په سرکټ باندې لوډ های شي او د سره امپیر های کیږي، نو په دغه صورت کې دوستانو سرکټ ګرمیږي، نو سرکټ د ګرمېدو او سوځېدو څخه ساتي، دا ټریپ کیږي، بندیږي او د سرکټ حفاظت او ساتنه کوي. همدغسې دوستانو پیوز هم د اوورلوډ پروټیکشن لپاره نصب کیږي. کله چې په سرکټ باندې لوډ یعنی امپیر زیات شي، نو په دغه صورت کې فیوز دوستانو دا سوځي خو د سرکټ حفاظت او ساتنه کوي. او پنځم آخري فرق د MCB او فیوز ترمنځ دا دی دوستانو چې شارټ سرکټ پروټیکشن کوي. MCB دوستانو کله چې شارټ سرکټ رامنځته شي یعنی فاز او نیوټرل یا دوستانو نیگیټیو او پازیټیو مثبت او منفي سره یوځای شي او دواړه لینونه دوستانو شارټ شي، نو په دغه صورت کې MCB بریکر دوستانو ټریپ کیږي او د سرکټ حفاظت او ساتنه کوي. دغسې دوستانو پیوز هم د شارټ سرکټ پروټیکشن لپاره استعمالیږي. کله چې دوه لینونه کدا پازیټیو یا نیگیټیو وي، یا دوستانو هغه نیگیټیو او پازیټیو وي، یا فاز او نیوټرل وي، کله چې په خپلو کې ټچ شي شارټ شي، نو په دغه صورت کې دوستانو فیوز سوځي، له منځه ځي، خو د سرکټ حفاظت او ساتنه کوي. نو دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو ستاسو څخه مې هیله او غوښتنه دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو در سره لایک او شیر کړئ. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.